دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي کم بچې دا چې مور ته د شفقت او د محبت په نظر باندې وګوري رب العالمین په د حج په برابر ثواب ورکړي لکه حج چې کړي صحابه وی د الله رسول که درودې څوک سل ځله ورته ګوري وی بالکل ته به په کتو ستړی شي رب العالمین په ثوابونو ورکولو باندې نه ستړی کېږي خو کم در یوسف احمد مور چې ورته وګوري کم در یوسف احمد پلار چې ورته وګوري د ما پلار خو مړ دی که نه د ما مور خو مړه ده که نه قسم په الله ما ته هغه وخت را یاد شي چې زه به رالم نو چې سهار به چې مدرسې ته تلم مور له به ورلم مورې مدرسې ته ځم مورې دعا راته کوه زه به چې الله دې مل شه نو چې رابلو مور ته به ورتا شو مور به په تخته پوش باندې ناسته وه نو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی چې تا ډېره غټه ګناه کړې نو مور له ورشه مور به د دعا وکړي نو الله به د مور په دعا باندې هغه ګناه معاف کړي نو په دنیا کې څوک داسې دی چې ګناه یې نه ده کړې بغیر د پیغمبرانو نه نو زه به رالم نو مور ته به په مصله به په تخته پوش باندې کېناسته مورجانې څنګه هغې به وي بچې ته څنګه ما وې ښیمه یې بچې چې تاسو ښه یې نو زه هم ښه یم چې تاسو ښه یې زه هم ښه یم ما به ورته مورې ما ته دعا وکړه چې الله زما ګناه معاف کړي ما ته ویل الله دې بچې ټول ګناهونه معاف کړه ما ته به وي بچې زه درته د مال او د دولت دعاګانې یم کوم ما یې مورې هر وخت به یې راته وې ما یې مورې چته راته د ما د دولت او د مال نه دي ویلې ما وی تا ته زه به دغه خبره کوم چې الله پاک مې وبخي الله زما ګناهونه معاف کړي وی بچې کوم درته وی چې ته راته وې نو وی دې نور وروڼو ته دې هم کوم ده ما یې مورې ګورې زه د کشر زوی ما ته ډېرې دعاګانې کوه نو اوس مور کم ده چې زه ورته په تخته پوش کښېنم او په مصله باندې کښېنم مور خو به تلاړه مړه شوه که نه مور کم ده مور شته که زه ډېره موسو کم زما مور چې کله وفات شو قبر کې خخوله دقه شان د قبر په غاړه ولاړو ما ډېر زیات جړلي دي او زما د زړه کې بسو ما یې مورې د نن نه پس به بیا ډوي مورې د نن نه پس به زه بیا پلار چې کله وفات شو او پلار پسې مې تبې کې دغه کېښود تورې به ورچولې ما یې بیا برې وډوي داخلي دي داخلي مور چې وفات شي یا کم ده چاله ورس زه چې به بیمار وم مور به مې په منډه را روانه په دې ځای برې ټوټې به یې لاسې ښوده را روانه نو اوس چې ته بیمار یم نو خوب وینم حقه شان مې په خوب کې مور وینم را روانه په دې ځای باندې لاسې ښوده مور کم ده یو استاد و زما کتاب کې مې نه لیدلې دا خبره هغې استاد زما عالم و د دې ښکته فنونو کتابونو عالم و ډېر کلک عالم هغه به یو خبره کوله یا رښتیا یا دروغ خو الله په هر څه قادر هر څه الله کولی شي وایي یو سړي ښځه وکړه او دا ښځه ډېره زیاته خوښه وه ډېر زیات مینه یې ورسره خو د دې ښځې د خپلې خواښې سره روانه وه نو دې ښځې دا زوی د مور نه جدا که د هر څه نه جدا که وخت په وخت باندې به دا خفه تله او د دې هلک بغیر د دغې ښځې نه ژوند نه تېرېده هغې هلک ړه ته ورپروتې وه نو دا هلک ورته وایي دا ښځه ورته وایي چې هله به در سره کور ته ځم چې د هغې بوډۍ زړه دې راله نی راوړې نو کور ته در سره نه ځم د هغې ړه به راله راوړې بیا به در سره دا هلک لاړ نو چې لاړ نو مور پسې لاړ وایي مورې ښځه مې خفه شوې ده بچې زه به در سره لاړه شم مینت به ورته وکړم که نه وایي نه مورې ستا زړه غواړي بچې قربان شه درنه هغه مور یې حلاله کړه او د هغې مور هغه زړه زوی په لاس کې واخیست او روان دی ښځې له چې کله د ښځې په دروازه باندې قدم کېښوده نو دغې ځای کې اوړه چې د مور هغه زړه د لاس نه را پرېوت د تیندک و هغه زړه والا آواز ورکړه بچې خوږ شوې که بد شوې بچې خوږ خو نه شوې یا رښتیا یا دروغ رونو خو الله په دې قادر چې زړه خبرې وکړي د مور دغه حال دی ده
مور د بچی نه خپه کېږي ته که دا مور وې که ته ټکې که ته ستغې او که ته سپورې وې دا بوی الله زما بچی له جون ورکه د الله زما د بچی زندگی د خوشحالو که مور ګورې بیا نشي راتلی مور د مور او د پلار د دعا دروازې که در باندې بندې شوې دا به در باندې ټول عمر بندي ګورې د چا مور چې جم دی د مور نه دعاګانې والی ګورې د پلار نه دعاګانې والی د مور او د پلار نه